ملګرو د ټول نه مخکې دا وایم چې ویډیو سکیپ کوئ ما د نجیب اپیز زه تاسو ته یو حقیقت ښیم او خپل پښتانه ورونه چې دي هغه هم تاسو ته شو کوم چې زموږ پښتانه ورونه د هغې باره کې څه قسمه ویډیو جوړئ او څه کوي او څه نه کوي که تاسو چېرې راشئ خپل یوټیوب اوپن کړئ او یوټیوب اوپن کړئ او بره پکې ورکړئ لکه اسی فار ایگزامپل نجیب اپیز ویډیو وایرل چې دا تاسو اوس ورکړئ لکه که موږ وګورو اوس د نن سبا که د چا ویډیو ورکړي شاید افریدي ورکړي بل چا ورکړي څه ورکړي نو هغه لکه څه میچ ویډیو څه وایرل شوی به تا ته ښایي په کار دا وه چې د نجیب اپیز داسې څه یو پرفارمنس کړی وي د هغې ویډیو هغه شو کېدی خلکو ته هغه ښوي نو اوس زه تاسو ته ګورم د سرچ کوم چې موږ ته څه ښایي ګورئ پهله لیکل دي نجیب اپیز کې ایک اور شرمناک ویډیو وایرل په دا ویډیو هغه که تاسو راشئ او دا پوره دا ویډیو واچ کوئ نو په دې ویډیو کې به تاسو داسې څه غلط څه حرکت ونی او بل درته زه دا وایم چې دا ویډیو هغه هم ما ریکارډ کړې وه نجیب اپیز لایو راغلی وه د هغې نه ما ریکارډینګ کړی ما په خپل چینل بیا اپلوډ کړی د هغې نه بیا چا ډاونلوډ کړی ده او دا ویډیو یې هغه اپلوډ کړی ده خو په دې ویډیو کې داسې غلط څه حرکت نشته دی دا شی جوړ کړلی لاندې راشي دې بلې ویډیو ته ګورئ په دې بله کې هم داسې قسمه تمنیل یې وله جوړ کړلی چې خلک هغه په دې مجبوره کړي چې راشي او دا ویډیو وګوري چې په دې ویډیو کې خو بس داسې غلط حرکت شوی دی زموږ پښتانه ورونه هم بس دې ته سم خوشحالېږي بس دغه شیونه ټول عمر ګوري د دې نه پس ګوره لاندې راځئ دې ته اوس ګورئ نجیب اپیز وایرل ویډیو دا ګوره کم ځای نه ولا کم تاو کړی هغه تاسو پوهېږئ بل دې بلې ویډیو ته ګورئ جګړه چې کومه کړې وه څه بکواس څه یې کړي د هغې ویډیو ته ګورئ د دې نه پس راځه د کاره نجیب اپیز کې لیک ویډیو وایرل اوس که دا ویډیو تاسو پلی کوئ ویډیو پوره وګورئ هر څه به وکړئ خو داسې قسم حرکت به پکې نه تمنیل به وله دغسې جوړ کړی د دې نه راځو لاندې دې ته وګورئ نجیب اپیز ویډیو لازمي وګورئ تاسو څه خیال نو که دا ویډیو تاسو وګورئ د دې کم کس چې ورسته په ډرامه کې کوم د دې ډرامه چې جوړېږي د هغې باره کې اوس دې بل ته ګوره نجیب اپیز کې 10 شرمناک ویډیو نو ته په ایډیټینګ باندې یار ستا خوا دې خوا کړی دی یار نو ډېر زیات د شرم او ډېره زیاته غلطه خبره ده چې یو روغه ویډیو تاسو راوالی او هغې سره داسې چل وکړئ لاندې ګورئ نجیب اپیز ګرمه ویډیو راله داسې بکواس قسمه ټایپونه هر قسمه ګورئ یعنی که مونږ وګورو د پښتونخوا کې داسې څه چل به شوی نه وي د هغې نه به یو غلط شي یو غلط مطلب به ترې واخلي هغه ویډیو هغه به وایرل کړي یوازې دا نه که تاسو ټیک ټاک ته ورشئ د دې نه علاوه داسې بل کم سوشل میډیا پلیټفارم چې دی فیسبوک ته ورشئ داسې بل څه ته ورشئ په هغې باندې به هم دا شی شروع وي بس او داسې قسمه ویډیو هغه به وایرل کوي چې بس پلانکي شی دا وکړو دا چل وشو دا وشو نو ډېره زیاته غلطه د افسوس خبره ده داسې کول هغه نه دي په کار موږ له زموږ د پښتنو کم دی په پښتانو کې یادېږي د پښتنو دپاره کم خدمت کوي او که نه کوي خو داسې کول هغه نه دي په کار نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاوي کړو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان